کونړ ولایت کې له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې لخوا د سرکاڼو ولسوالۍ په ټانګو سیمه کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت 141 متره استنادي دیوال جوړ او پرمټي نږدې 600 کورنۍ د سیلابونو له خطراتو وژغورل شوې. د پرانستې پر مهال کونړ ولایتي مسؤلینو وویل اسلامي امارت د ولسونو ستونزو او وارۍ ته ژمن دی او د هر اړخیز خوندیتوب لپاره یې لازمي هڅې کوي. لله الحمد اسلامي امارت د ټولو ولسونو مشکلات په نظر کې نیسي او د وس مطابق چې څومره ولس ته خدمت ترسره کیږي په هغې کې شاته نه پاتې کیږي. دا اوس چې کوم دیوال دلته جوړ شوی په ټانګو کیم کې نو انشاءالله چې دا د کیم څومره کورونه دي دا ټول د دې په وجه باندې بچ شو او موږ د ولس نه دا دغه کوو چې د دې دیوالونو حفاظت وکړي چې خراب نشي. بل پلو ځایي خلک وایي د بارانونو پر مهال به کډې کولو ته اړو خو د دغې دیوال په جوړېدو سره یې له سیلابونو ویره ختمه او د آرامۍ احساس کوي. دا پروژه چې دلته پرانیستل شوله دا به انشاءالله په آینده کې زموږ د خلکو ته دومره ګټه وکړي چې بې انتهایي د حد نه زیاته ګټه دا لري ځکه چې دا ټول د دې ملک اوبه په دې طرف باندې را روانې وي او ډېر غټ کار دا وشو چې د اوبه د دغه نه بنې شولې او د خلکو یو سکون او آرام دې ته پیدا شو. موږ سره به همیشه دپاره دا خطره موجود وه چې کله به باران وشو د اوړي موږ به دا فکر کوو چې یاره کیدای شي دا سیلاب راوځي او موږ په دې کورونو باندې راشي. نو د الله په رحم باندې الحمدلله دغه دیواله په وجه باندې هغه مشکل الله زموږ حل کړ. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د دې ولایت په نورو سیمو کې هم ورته پروژې پلان شوي او په تطبیق سره به یې د خلکو ستونزې راکمې شي.